کله کله شیطان د انسان په زړه کې وسوسې پیدا کوي، خیالات پیدا کوي. کله کله د یغه وسوسې تعلق د عقیده سره وي او کله د یغه وسوسې تعلق د ګناه د چار سره وي او کله د یغه وسوسې تعلق د داسې چارې سره وي چې هغه نه د عقیده متعلق وي نه د ګناه متعلق وي بلکې مباح چار وي. شیطان دا غوړي چې زه په څه طریقه باندې د دغه انسان او د الله تعالی په میانس کې رکاوټ پیدا کړم. نو هغه وسوسه چې د یغه تعلق د عقیده سره دی، شیطان د انسان په زړه کې دغه وسوسه پیدا کو چې کسا د الله تعالی ذات نشته. د الله تعالی متعلق خو د میش دا عقیده ده چې الله تعالی ذات هشته او الله تعالی یو هدی. کچیر میجو د الله تعالی ذات نو مانی د دنیا نظام جوړېدلای نشي. کچیر میج الله تعالی یو نو مانی د دنیا نظام چلیدلای نشي. میج الله تعالی مانی دغه د پورا چې د دنیا نظام جوړ شي، د دنیا نظام جوړول د پورا میج الله تعالی مانی ذات مانی او دغه دنیا نظام چلاول د پورا میج الله تعالی یو مانی. کچیر الله تعالی یو نوی ډیر وی نو بیا د دنیا نظام ټول درهم برام شي، ختم شي. یو الله وی چې زدا نظام داسې چلاو، بل الله وی چې زدا نظام داسې چلاو. نو میج الله تعالی ذات مانی د نظام جوړول د پورا او میج الله تعالی یو مانی د نظام چلاول د پورا. کچیر الله تعالی نوی نظام جوړېدلای نشي، ک الله تعالی یو نوی د نظام چلیدلای نشي. نو میج الله تعالی هم مانی، الله تعالی یو مانی. په دا باندې تفصیلی خبره مخکې تر شوې د عقاید په بحث کې. نو دغه وساوس متعلق د زیات کلیپونه مو ان شاء الله جوړ کړی دي او هغه سوکا تاسو مخکرتي. نو چې کوم شبهات وي، کوم وساوس وي، تاسو کوم اشکالات وي، هغه ان شاء الله ټول ختم شي. نو د داسې خیالات چې هغه د عقیده متعلق وي یا داسې د رسالت متعلق، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د رسالت متعلق شیطان یو وسوسه د انسان په ذهن کې پیدا کو، ختم نبوت متعلق یو وسوسه په ذهن کې پیدا کو، د جنت د جهنم حشر نشر دغه متعلق یو وسوسه پیدا کو، د قیامت متعلق یو وسوسه پیدا کو، قران کریم متعلق یو وسوسه پیدا کو. نو داسې وسوسه متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې تاسو خپل عقیده صحیح سوتئ، تاسو خپل عقیده ما خرابوي، تاسو د خپل عقیده فکر وکړئ ځکه چې د عقیده د بنیاد دی. چې بنیاد صحیح وي باقی که اعمال د ډېر کمزوري ویل نه وي د انسان بیا هم کامیاب دی. د یغه سازو برداشت کول نه بعد د صحیح عقیده په بنیاد باندې دغه انسان جنت ته ځي. نو الله تعالی فرمای، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې کله د عقیده صحیح وي دغه تفصیل په ول عصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دا کې ټول عقیده متعلق بحث دی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې اصل د انسان عقیده ده چې عقیده د صحیح وي که شیطان ډیر قسمه خیالات ته د عقیده متعلق پیدا کو دغه فکر مکه دا خیالات دي روڅیو دا وسوسې دي روڅیو دغه د وجنه ته عقیده نه خراب شي. نو اصل خبره ده چې انسان په زړه سره په ژبه سره په عمل سره دغه انسان عقیده مثبته وي بس تا بنیادی شی دی. او دوه خبره انسان ته کله کله شیطان وسوسه پیدا کوي د پزړه کې د ګناه متعلق. شیطان ورته چې کسا بد نظری کدا خو د ګناه چار نه دو، نعوذ بالله زنا وکا، شیطان وی چې دا د ګناه چار نه دو، د چا حق وخره بد نظری وکا، شروب وڅا یا المیزما کا یا دا چار وکا دا نعوذ بالله د ګناه چار نه دو. شیطان د انسان په زړه کې دا وسوسه پیدا کوي. نو دغه متعلق الله تعالی فرمایي چې کسا یو د اراده یو د یغه عمل کړل. الله تعالی فرمایي چې کله یو انسان په ذهن کې دا خیالات پیدا شي د ګناه ول چې دغه د ګناه چار مې کړی وي، نو الله فرشته ته وایي چې دغه انسان ګناهینه ملکه چې کله د پزړه کې د یغه ګناهي د چار عزم پیدا شي پوخو په خیر ده وکي چې وېست میش میاز کې هیڅ رکاوټ نشته دا چار زک یا هغه چار وکي بیا فرشته الله تعالی وایي چې دغه انسان ګناهینه ولیک. نیکی دغه بالکل برعکس،
که د یو انسان په زړه کې د نیکۍ خیال پیدا شي فرشتې فورا هغه انسان ته ثواب لیکي وسه پر چار کړي هنه دو نو فورا اجر ورته ملاويږي ثواب ورته ملاويږي خو د ګناه خیال چې کله په ذهن کې پیدا شي الله تعالی په نسینه چې څو پر هغه ګناه چار کړي نه وي دغه وجنه الله تعالی فرمایي چې کسا صرف په دا خیالات باندې په دا وساوس باندې تو مؤاخذه نه ک چې کله دا چار وکي ها به د عمل وک په دا باندې تو مؤاخذه شته نو د ګناهي متعلق دا دی چې کله وسوسه یا خیالات د ګناهي پیدا کیږي بیا د فکر د ټینشن ضرورت نشته هیڅ تکلیف ما وخله هیڅ ټینشن ما وخله ځکه چې دا شیطانی وساوس د ورسي او څیو خو دغه علاج ته شي دی فورا په دا باندې عمل کې چې کله شیطان د تو پزړه کې وسوسه پیدا کو الله تعالی طرف ته متوجه کیږي یا الله شیطان خو دې پزړه کې وسوسه پیدا کوي دغه د شر نه بچ یا الله دغه د شکوک نه دغه د وسوسې نه دغه د شبهات نه خیالات نه په حفاظت کې وسوته به ان شاء الله الله پاک د تو امداد کو الله طرف ته متوجه کیږي نیک عمل کې په نیک عمل کې د الله تعالی طرف ته متوجه کیږي مینز کې په دغه معنی باندې سوچ کا غور و فکر کا چې الله تعالی متسوي ز الله تعالی تسوي نو بیا ان شاء الله ته د شکوک نه د شبهات نه بالکل په حفاظت کې وي درم نمبر داسې وسوسه چې هغه نه د عقیده متعلق دي نه د ګناه متعلق دي بلکې مباح چار وي مثلا شیطان ته په ذهن کې دغه وسوسه پیدا کو چې د تو خو بچون هدي تو خو سزا هدو هغه وسچروي کیما چارو کو نیکی چارو کو د ګناه چارو کو ماړی وی خړلې وی نوې وی خړلې سبق ویلای وی نوې ویلای مینز وکړای وی نوې وکړای دا چې یو انسان نیک عمل کو په نیک عمل کې په منځ کې مثال یو درته بیانو په منځ کې شیطان دغه وسوسه ورته پیدا نو د بچی خیالات د شزه خیالات د ماړی د شوق د خروق خلات د ګناه ولا چار نه دو خو شیطان مقصد دا وی چې زدا د په ذهن کې خیالات پیدا کما چې دا د او د الله تعالی په میانس کې رکاوټ پیدا شي تعلق ناقص شي تعلق ختم شي نو دغه وسوسه شیطان د انسان په زړه کې پیدا کوي چې کیم بنده د الله تعالی اطاعت کو په دغه اطاعت کې فرق راشي کیم بنده د الله عبادت کو دغه عبادت کې فرق راشي په صحیح طریقه سره دغه انسان عبادت نه وي دا د شیطان مقصد دی دا د خیال دی نو کسي دا خیالات غیر اختیاري دي په غیر اختیاري خیالات باندې الله تعالی د انسان مؤاخذه نه کو الله تعالی د انسان پکړ نه کو دا خیال دی د انسان په ذهن کې روغی بس انسان ته اوس په چاردو چې هغه خیال د ذهن نه وبسي زری وبسي نو ان شاء الله یو وخت دا سره شي چې د انسان ذهن د شکوک نه د خیالات نه بالکل پوښ شي چې کله مینس کوي په منځ کې تو ته خیالات راشي وسوسه د شیطان په زړه کې پیدا کو نو بیا چې کله الله اکبر ویل شي په دغه د منځ طرف ته توجه کوي الله تعالی بڑای طرف ته رجوع کوي ثنا وی الحمد وی قرات وی امام نو بیا تاسو په خاموشي سره د قرات وروي دا سوچ کوي چې الله تعالی متڅ بیانوي زه الله تعالی ته کوم جواب ورکوم دا خو د الله تعالی سره د هم کلام خبره ده د الله تعالی سره د خبره ولا جمع ده نو الله تعالی متسوي زه الله تعالی تسوي به د انسان ټول سوچ ټول فکر په دا باندې خرج کوي نو دا دغه شی علاج دی چې کله نیک عمل کې توجه فکر ټول د الله تعالی طرف ته کا ان شاء الله داسې وخت ورشي چې شیطان وحدتونه پناه غوړي شیطان وحدتونه تنګ شي چې زه خو په دغه انسان په زړه کې خیالات پیدا کاوه خدا انسان د موت طرف ته توجه نه کو نو ان شاء الله چې کله د عقیده متعلق د ګناه متعلق د مباح چارې متعلق شیطان د تو په زړه کې وسوسه پیدا کوي چې کله د الله تعالی طرف ته رجوع کې دغه وسوسې د خیالات د شبهات د هر شي ختم شي